د بریالي او هوسا ژوند 3 رازونه. موږ ټول انسانان طبیعتاً د دې په لټه کې یو چې خوښ، بریالی او هوسا ژوند ولرو. د یو آرامه ژوند لپاره هر څوک په هر هغه توګه چې دی یې مناسبه ګڼي هڅه کوي. د هر دین، قانون او اصولو پیروان هم د بریالي ژوند لپاره ځانګړي لارښوونې او قواعد لري. په دې اړه ډیری لیکوالانو، پوهانو، څېړونکو او ژباړونکو د خپل وس مطابق مقالې لیکلي، څېړنې یې کړي او په ټوله کې خپلې هڅې یې کړي دي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د بریالي ژوند په اړه 3 مهمې لارښوونې وړاندې شي. لومړی، خپلې موخې ولیکئ. موږ معمولاً 3 ډوله موخې لرو: لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. لنډمهاله لکه دقیقه‌يي، ساعتوار، نیمه ورځ او ورځنۍ موخې. منځمهاله لکه 2 ورځنۍ، 4 ورځنۍ، اونیزې، 15 ورځنۍ او میاشتنۍ موخې. اوږدمهاله لکه 4 میاشتنۍ، 8 میاشتنۍ، کلنۍ او څو کلنۍ. 2 کتابچې د ځان لپاره واخلئ، یوه د اوږدمهاله موخو لپاره او بله د لنډمهاله او منځمهاله موخو لپاره. د لنډمهاله او منځمهاله موخو لپاره د یادښتونو کتابچه مو باید جیبي یا وړه وي. کله چې سهار له خوبه پاڅیږئ نو هر هغه څه چې تاسو یې د ساعتونو، ورځې او د لنډو څو ورځو کې ترسره کول غواړئ ټول په خلص ډول ولیکئ. کله مو چې هر کار ترسره کوه نو هغه ټیک مارک کړئ. د ورځې په پای کې مخکې له خوبه خپله کتابچه چک کړئ چې څومره کارونه مو بشپړ کړي دي. په دې ډول به تاسو ته یو ډول سکون رامنځته شي. دویم، باور او هوډ مو غښتلی کړئ. غښتلی باور او هوډ هغه څه دي چې تاسو خپلو ټاکلو موخو ته رسولی شي. کله چې تاسو ټاکلې موخې ولرئ نو دویم اړین څه قوي هوډ او باور دی. تاسو باید په دې باور ولرئ چې کولی شئ خپلو موخو ته ورسیږئ. پر ځان او په خپلو موخو باور د بریالیو کسانو له ځانګړنو څخه ګڼل کیږي. که ټوله نړۍ وغواړي چې له تاسو سره ستاسې د موخو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او تاسو یې ونه غواړئ نو موخو ته به مو ونه رسیږئ. خو که ستاسو هوډ او اراده پیاوړې وي هرومرو به خپلو اهدافو ته ورسیږئ. دریم، په خپل ځان مو پانګونه وکړئ. له وارن بافت څخه چا وپوښتل څنګه کولی شو چې شتمن شو؟ د هغه ځواب ډیر ساده و: په خپل ځان پانګونه وکړئ. د ورځني ژوند د مخکې تګ لپاره ستونزې ګالل، د زده کړو لپاره خولې تویول، د ځان د معلوماتو لپاره له نورو پوښتنه کول، کتاب مطالعه کول او داسې ورته نورې کړنې ټول هغه څه دي چې تاسو یوازې د خپلې وړتیا د لوړولو لپاره کوئ، یا په بله اصطلاح په خپل ځان پانګونه کوئ. په دې کړنو سره کولی شئ چې خپلې وړتیاوې لوړې او پر ځان پانګونه وکړئ. مطالعه، ورزش کول، عبادت، له یو او بل سره همکاري کول، ښه خواړه خوړل، منظمه خوب کول، د معلوماتو د اخیستنې لپاره انټرنیټ، راډیو، تلویزیون لیدل، د معلوماتو د اخیستنې لپاره سیمینار، ورکشاپ او جلسو کې ګډون کول او د لویانو، پوهانو او پیاوړو اشخاصو سره ناسته پاسته کول.